الرحمن الرحیم د پښتو حروف تهجی په دې سلسله کې نن زموږ سبق ته مخصوصه یې چې د پښتو یو ځانګړی یې ده او د لاندې دوه ولاړې نقطې لري. موږ خپل لیکچر مخ په وړاندې بیایو. نمبر 1 مخصوصه یې د انګریزي د ای یعنی د ا आवाज لري ا. نمبر 2 د معروف او د مجهول په مینس کې د ای نه لږ نرم ا आवाज لري لکه هیر، غیر، تیر، سیر وغیرہ. نمبر 3 دا یې چې دا د خزینه اسم مؤنث جمع هم سازوي لکه خزه، خزه، چرګه، چرګې، میخه، میخه وغیرہ وغیرہ. نمبر 4 د فعل او صفت د لپاره هم استعمالیږي لکه راغله، تله، خوړلې، ویلې، کرې، بلې، وجلې، شړلې، تزه، رازه وغیرہ. نمبر 5 واحد حاضر سوالیه یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر انټراګیټیو هم سازوي لکه تکینه، تراغله، تخوره وغیرہ. نمبر 6 مقصود د جمع غائب مؤنث صيغه تھرڈ پرسن سنگولر هم سازوي لکه هغوی خوړلې، هغوی لاړلې، هغوی راغللې، هغوی تله، تله وغیرہ وغیرہ. نمبر 7 چې په اخر کې راشي نو ماضی به څرګندوي لکه تلې وې دا ماضی ده، راغلې وې او سریدلې وې. نمبر 8 ته هیڅ یو لفظ په شروع کې نه استعمالیږي بلکې د لفظ په مینس یا آخر کې راځي لکه هیر، سیرا، میوه، خوړلې، څښلې وغیرہ. نمبر 9 د بعضی مؤنث اسمونو واحد او جمع دواړه په مخصوصه یې لیکلی شي لکه یواز د کوونکې، ډېر د کوونکې وغیرہ وغیرہ. نمبر 2 هغوی زړې جامې اغوستلې دي یا هغوی زړې جامې اغوستلې دي. زوت یا مشق هغوی د دغه شنې ونې تروي میوې خوړلو بیماری کړې وي. تکور تزه. نمبر 3 هغوی با کرلې یا هغوی با ریبلې. نمبر 4 تیر په هیر